ډیرو محصلینو او شاګردانو مسیجونه راته کړي چې د کمپیوټر کوم پروګرامونه وایي. پر دې به بیا زه تفصیلي ویډیو جوړه کړم. خو هغو خلکو چې د کمپیوټر پروګرام یې اوس شروع کړي او یا یې شروع کوي، د څو نقطې خامخا په نظر کې ونیسئ. اول یې تر ټولو مهم، تاسې باید د هغه پروګرام یا کورس وروستی ورژن ووایاست. په 2016 کې د 2013 او 14 مایکروسافټ آفیس لوستل غلط کار ده. دا ستاسې او د کورس مسؤلیت ده چې تاسې ته هغه وروستی ورژن درس ووایي. په دوم کې په هر کورس کې چې د کمپیوټر درس وایاست، ضرور نه ده چې تاسې ټول پروګرامونه ووایاست. که څه هم استاد تاسې تشویق کوي چې تاسې ووایاست، اکثره وخت دا تشویق چې ده تجارتي بڼه لري. مثال په ډول که ته فکر کوې چې یوازې ورډ، اکسل او پاور پوینټ ستا په کارېږي په کار کې، ضرور نه ده چې تا د کارل ډرا او فوټوشاپ او مایکروسافټ اکسس ووایې. دا تاته هېڅ وخت په درد هم نه خوړل کېږي. که وخوړل سي هم، هغه به 1% وي چې یو کال وروسته یا څو میاشتې وروسته هغه به ستا هېر وي. دریم کې کوشش مه کوه چې په ډېر درسي موادو ځان بیخي ګنګس کړې. اکثره وخت په کورسو کې څه کېږي چې استاد او یا شاګردان د صنف د یو ساعت څخه هغه 10 مهمې دقیقې په دې تېروي چې یو فلش راوړي او بل فلش راوړي، هغه درسي مواد راکړه بل درسي مواد راکړه. هم ځان په ګنګس کوي، هم یې وایي نه، او هم فلشونه او هارډ ډیسکونه ټول د وایروسه ډک. څلورم کې که استاد ستاسو ته د کمپیوټر هر موضوع تدریسوي او درته وایي چې دا د انټرنټ مربوط ده او عملي نه درښیي، دا غلط کار ده. دا ستاسې مسؤلیت ده چې استاد راټینګ کړئ او پوښتنه ځینې وکړي چې دا په عملي ډول در وښیي. په پنځم کې کوشش مه کوئ چې د کمپیوټر په صنف کې په نوټو باندې ځان ستړي کړئ او یا وخت ضایع کړئ. په یو ساعت کې یا 2 ساعته چې تاسې د کمپیوټر وایاست، کوشش وکړئ چې تاسې ټول عملي زده کړئ. اوس د نوټ نیولو یا استاد په هغه وخت تېرولو وخت تېر ده. اوس باید هر څه تاسې په عملي زده کړئ. او شپږم او اخر یې کوشش وکړئ چې د درس ویلو مخکې د دغې موضوع په اړوند د چات جي پي ټي، جیمینای او د ګوګل څخه یو څو پوښتنې وکړئ. او بیا چې مو کله درس خلاص سو، یو څو پوښتنې ځینې وکړئ. هم به مو درس په صحیح معنا زده سي، هم به مو د اي آی استعمال زده سي چې څنګه د اي آی په مرسته تاسې درس زده کولی سي. او د دې تر څنګ به استاد به بیا مجبور یي چې راتلونکي درس ته ښه صحیح امادګي نیسي.